بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو یو شری مسله ډیر مهمه او ضروری مسله بالخصوص د ځوانانو د پاره. ډیر ځوانان په دې حواله سره سوالات هم کوي، تاسو هم کوي او په دې حواله سره ډیر زیات په غلطفهمي کې مبتلا دي. نه صرف په غلطفهمي کې مبتلا دي بلکې داسې عمل کې مبتلا دي چې په شریعت کې په اسلام کې بالکل ناجایز او حرام دي. ولی په دې حرام کاری کې مبتلا دي ځکه چې شری مسلې علم ورته نشي ځان نه دی پوهه کړی او ظاهره خبره ده دغه نه په کولو په ځبان دي هغه په دغه حرام کاری کې مبتلا شوی دي. نو بهرحال اکثر ځوانان دا تاسو کې چې آیا میا بیوی چې کله میلاب کې یعنی هم بستری کې په دغه ټیم کې خاون د کندوم وغیرہ استعمال کولی شي، یعنی شي کولی شریعت په دې حواله سره سوی میا دو ساتي په دې حواله سره ظاهره خبره ده شرایط دي، یعنی دا مطلقاً حرام هم نه دي او مطلقاً جائز هم نه دي. په بعض صورتونو کې بالکل ناجایز او حرام دي، په بعض صورتونو کې د اجازه شته. او ظاهره خبره ده چې زستا سمخه ده د قران مجید او آیات تلاوت کوم زستا سمخه ده مسله بالکل واضح شي چې په کوم حالت کې دا ناجایز او حرام ده د قران مجید د روشنی په مطابق کې او په کوم حالت کې د اجازه شته. په قران مجید کې الله حضرت فرمایي ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق. تاسو خپل اولاد مقتلوي د څه د یری د وجنه، یعنی د بوک او یعنی د لوګي د تندې د یری نه خپل اولاد مقتلوي. نحن نرزقكم واياهم. زګه چې ز تاسو لم رزق در کوم او تاسو اولاد د هم رزق ورکوم. رزق وعده ما کړل، رزق الله رب العزت وعده کړل چې هر انسان ته هغه رزق رسي. نو علما په دې حواله سره فرمایي چې په دې وجه باندې خپل معشوم ضایع کول په ګډه باندې هغه ضایع کول دا د حقیقت له دغه شانتي ژوندۍ معشومان وي تاسو اولاد وي هغه قتلول چې د دو منګه خوراک نشو پوره کوله او د دغه د وجنه هغه قتل کی نو دا حرام دي. او دغه شانتي په ګډه باندې یو معشوم وي نو دغه هم دغه ضایع کول هم په دغه وجه باندې په دغه نیت باندې چې د رزق سکیږي د رزق څنګه ورکو نو دا هم ناجایز او حرام عمل دی. ځکه چې د رزق وعده الله رب عزت کړل او دغه شانتي چې کوم خلق دغه عمل یعنی چې کله هم بسری کې په دغه ټیم کې د کندوم استعمال په دغه وجه کې چې کچري بچي پیدا شي د دینه ظاهره خبره ده بیا به دغه د رزق سکیږي. نو الله رب العزت په قران مجید کې په دغه آیات کې فرمایي چې تاسو خپل اولاد مقتلوي. دا گویا د اولاد قتل له ځکه چې د رزق وعده ما کړل هغه رب چې هغه د مور په خېټه کې الله رب العزت د مور په خېټه کې ماشوم ته چګم د غذا ورکي په څومره پردو کې پتیرو کې دنګه هغه ته رزق رسېږي چې د رزق وعده الله رب عزت کړل. نحن نرزقكم واياهم. ز تاسو لم رزق در کوم او تاسو اولاد دوم رزق ورکوم. د رزق وعده هم کړل چې هغه رب د مور په خېټه کې دنه غذا رسېږي رزق ورکي. نو چې کله ماشوم پیدا شي د مور په سینو کې د الله رب عزت رزق پي جاری کی نو د هغه نه بعد هم د الله رب عزت رزق ورکي. بلکې صرف انسانان نه بلکې څومره مخلوقات دي داسې مخلوقات په دریاونو کې چې هغه د منونو ټنونو په حساب سره تازه غوښه خوري روزانه هغه په ټیم باندې الله رب عزت ورکي. سمجھ کې خبره دي. نو د رزق وعده الله حضرت کړل. نو کم کس په دی وجه باندې دا کندوم استعمالي چې معشوم پیدا شي دا غي د رزق بس کیږي نو دا بالکل ناجایز او حرام عمل په دغه صورت کې مطلقاً دا بالکل حرام عمل دی د قران د دې آیت پر اسره. د دین علاوه که چې مثال طور پر مجبوری وي یعنی زنانه داسې چې بیمار وي بالکل داسې بیمار وي چې د زړه بیمار وي یا نور داسې بیماری وي کچري معشوم پیدا کین نو د هغه جان ته خطر جوړيږي د هغه د مرګ خطر جوړيږي او ډاکټر هم دا وی کچري دا بچي پیدا کی د دې معشوم په ګډه شي نو د دې جان ته خطر جوړيږي شي او مستند ډاکټر په دغه صورت کې هم دا کندوم استعمالول شي. د دین علاوه اوس مثال طور پر یو بل معشوم دی هغه وړو کې دی هغه ته جګم دي سینه ورکې مور نو کچري په دغه ټیم کې د وقفې لپاره د هغه معشوم د لپاره کچري عاجزي طور پر دغه وقفه یا د کندوم وغیرہ استعمال وشي نو یقیني طور پر پتا کې هم اجازه شته. او د دین علاوه ډېر شي معشومان نساسو د هغه په تربيت کې تاسو ته چګم دې مسله جوړيږي چې موږ تربيت نشو کولای دومره زیات معشومان او په ځان باندې اعتماد نشي نو په دغه صورت کې هم بیا گنجائش جوړيږي. لیکن د دین علاوه صرف په دې وجه باندې چې معشوم پیدا شي داغه د رزق بسکی د خوراک شاک بسکیږي نو یقیني طور پر په دې صورت کې بالکل ناجایز او حرام دي. بهرحال چند صورتونه تاسو مخه تمام بیان کړل چې په دغه کې د اجازه شي او دا چې کوم صورت چې د رزق په وجه باندې په دې وجه باندې چې د رزق بسکیږي نو په دغه صورت کې بالکل ناجایز او حرام عمل. بهرحال امید کوم چې
مسله به مو په سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.